افغانستان او د ایران ترمنځ چې په اوبو کومه شخړه راغلې د هلمند د سیند په باره کې مکمل معلومات درته در کوم ځکه ما حاصل کړه او زه غواړم چې دا معلومات تاسو سره شیر کړم او د خپلو افغانانو د خپلو ځوانانو ماغزه خلاص کړم چې دا څه رقم قرارداد شوی په کوم شکل شوی او څومره اوبه په کار وې چې ایران ته موږ ورکړی وې او څومره اوبه د ایران اخیستې وې زموږ نه. هغه یو مثال دی که نه وایي کوم کلي کې یو سړی چا خیرات ته نه پرېښود ده ویل چې ما د ټول کلي ملک که. نو د ایران فاشست ظالم وحشي حکومت چې زمونږ د یو غټو دشمنانو نه دا هم یو دشمن دی په ګوند کې چې همیشه د افغانستان د تبعي د بربادۍ پروګرامونه پکې جوړ شوي او افغانستان ته ډېر په سپک نظر ګوري. عموما د ایرانیانو خو دا دغه ده چې هغه نور خلکو ته په سپک نظر ګوري. 15 کال یې زمونږ د افغانستان اوبه استعمال کړي او یا مړ هم پړ او اوس هم دنیا ته هم دا پړ کوي او خلکو ته وایي چې موږ د افغانستان اوبه نه راکوي. یو خدای دی شکر الحمدلله چې زموږ افغانان په ملي مسایلو باندې ټول یو دي. په موږ کې دا نشته چې ته پلانې بیستانې. الحمدلله ټول ښه عکس العمل وښودو او ټول الحمدلله موږ او تاسې په یو فکر او په یو نظر یو او همیشه الحمدلله همداسې باید موږ او تاسې واوسېږو. بل خلکو ته عکس العمل ډېر ښه وښودو خو زه وایم چې همغه د موبین صاحب هغه یو بشکه بس دی چې ده ورته جواب ورکړو او هغه ویډیو یې ده وکته ور بارې خطا شو ته د ایټم بم نه ولا کېږي لکه د دې بشکې نه چیرېږي. تاسې له ټولو ښه جوابونه ورکړي همدغه به کفایت کوي. افغانان ورونو دا په 1901 کې دا قرارداد امضا شوی چې په هغې وخت کې په افغانستان کې د ظاهرشاه شاهي حکومت او د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق صاحب چې یو نابغه و د هغې تعلق د ننګرهار په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ موږ سره نږدې هلته پاتې شوي دي او اوس انوسیان په خارج کې ژوند کوي. یو خدا خبره دغه شوه چې خلکو په موسی شفیق باندې دا الزام لګو چې موسی شفیق صاحب چې دی د اوبو قرارداد کړی ایران سره په ایران باندې اوبه خرڅې کړي. نو په موږ باندې هم دا خبره بده لګېده ځکه په حیثیت یو افغان بیا کلیوال هم و خو الحمدلله داسې کومه کیسه نه وه او موسی شفیق صاحب یو پوه یو داسې سړی و چې هغه د افغانستان په تاریخ کې معلوم سړی دی تېر شوی دی. نو کله چې یو امضا کېږي یو قرارداد امضا کېږي د هغه وخت ظاهرشاه رئیس جمهور و کابینه یې لرو او بیا د هغې ټول په سلا باندې د ایران سره دا دغه قرارداد وکړو او قرارداد داسې و چې افغانان ورونو تاسې په غټو الفاظو باندې پوه کړم چې لکه په یو ثانیه کې په یو منټ کې یا په یو ګنټه کې داسې پر مثال د خبرې ځکه د اوبو بخش کې چا کار کړی هغه په دې خبرو خو پوهېږي د دومره هم معلومات حاصل کړي دي. ته 2 بشکې اوبه به ایران ته ورکړې. نو دا قرارداد داسې وشو چې یاره 2 بشکې اوبه به په یو ثانیه کې په یو ګنټه کې ایران ته د افغانستان نه ځي او په دې باندې د افغانستان طرف ته هم دغه جوړ شو داسې یو شی جوړ شو سیستم چې هغه یې معلومه و چې 2 بشکې اوبه روانې دي او هغه طرف ته ایران طرف ته هم لګېدلی و. خو په دې کې ظاهرشاه دغه وخت رئیس جمهور ویل چې یو 4 دې زیاتې شي خیر دی نو ځکه زموږ ګاونډي هېواد دی نو دغه چې دی د 2 په دې باندې 6 ورکولې. نو بیا دا تعداد 1.5 ته ورسېدو 1.5 بشکې یعنې دا اوبه پر مثال د خبرې مې درته ویلې 1.5 بشکې اوبه به په ثانیه او په ګنټه کې ایران ته تللې ځکه چې جنګ شو زموږ د طرف نه چې کم دغه لګېدلی میټر یا دغه لګېدلی سیستم لګېدلی چې اوبه معلومې کړي خو د منځه لاړو دوی خپله مخ واکړو چې معلومات بیخي ونشي چې څومره اوبه راځي. نو دا 15 کاله زموږ د بدبختیانو زموږ د جنګ د وجې دغه اوبه چې دي ایران ښه پرېمانه استعمالولې او اوس راځي بدماشي کوي او بیا دغه اوبه چې کوم طرف ته دي په ایران کې دغه د سنیانو منطقه ده. زه په دې بحث کې نه ولېږم چې دا سنی دی شیعه دی خو د دې دا دغه درته ښیم د دې دا منافقت درته ښیم په دغه کوم چې د سنیانو منطقه ده د اوبه هلته دي هلته جمع کېږي بیا هلته یې پیپونه ورکړي چې کومه د شیعهګانو منطقه ده په ایران کې د اوبه په پیپونو کې هلته تېرې کړي دي چې مهربانه چې دا سنیان دلته د اوبه ونه څکي یا د استعمال نه کړي. نن د ایران خلک راځي او د ایران حکومت راځي بدماشي کوي. نو دا لنډ غوندې معلومات مې درکړه دا ډېر مفید معلومات دي دا په هغه وخت کې قرارداد شوی او دا قرارداد په دغه شکل شوی او د ټول افغانستان په سلا باندې شوی. موسی شفیق صاحب یوازې کې دغه نه و او نه ظاهرشاه ورسره و دغه وخت کابینه ورسره و ټول ډېر ښه قرارداد شوی نو ډېر ښه مناسب خو د 15 کاله مفتو کې د افغانانو اوبه هم څکي او وړي هم دنه او بدنامۍ هم ته خدای ته وګورئ چې نور د افغانستان د جنګ او د بربادۍ خبرې مه کوئ. راځئ چې د افغانستان د یووالي
او د افغانستان د پرمختګ خبرې وکړو. موږ او تاسې چې یو ځای شو انشاءالله د افغانستان به جوړیږي. نو دغه د ایران حکومت دی او دا د یاد وساتي چې افغانان هغه افغانان نه دي. انشاءالله تاسې سره به د یو څاڅکي اوبو حساب هم کوي او انشاءالله ستا په سترګو کې به سترګې ورشي. هغه وخت تېر شو چې کوم وخت کې تاسې زموږ د بې اتفاق نه او زموږ د جنګ د وجې نه زموږ اوبه استعمالولې یا په موږ باندې بدماشي کوله. انشاءالله وخت راغی افغانان به تاسې سره حساب کوي. نو دغه معلومات مې درکړه چې دا په 1901 کې د هغه وخت کې دا امضا شوی او انتهایي ډېرې اوبه یې 45 کالو کې استعمال کړي. خدای په امان.